د اختر په ورځو کې د ترافیکي پیښو ډراماتیک زیاتوالی 4 تنه مړه او 15 ته ژوبل. د عرفې له ورځې څخه د اختر تر 4مې ورځې پورې په ټول هیواد کې یو ترافیکي پیښې ثبت شوې دي چې له امله یې 4 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی او 15 ته نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د ترافیک ریاست د معلوماتو له مخې د مړو شویو کسانو په منځ کې 3 نارینه 2 ښځې او 0 ماشومان شامل دي. ځینې وختونه هڅه کیږي چې د دغو پیښو لاملونه له بهرنیو هیوادونو سره وتړل شي، لکه ایران او پاکستان، خو اصلي علت د داخلي بېپامۍ، ناپوهۍ او د موټر چلونې د ناسم فرهنګ نشتوالی دی. ډېری ځوانان د موټر چلونې قانوني جواز لایسنس نه لري، خو بیا هم موټر چلوي چې دا کار د ځان او نورو ژوند له خطر سره مخ کوي. د ترافیکي پیښو اصلي عوامل: تیزه موټر چلونه او بې احتیاطي، د ترافیکي قوانینو او نښو نه مراعات، د لایسنس پرته موټر چلونه، د ترافیک پولیسو کم حضور او نظارت، په ټولنه کې د قانون د مراعات کلتور کمزوريوالی، د اوسني حکومت لپاره سپارښتنې او مهم ګامونه: 1. قانوني اصلاحات او جدي اقدامات. د هغو کسانو مخنیوی چې د لایسنس پرته موټر چلوي، په ځانګړي ډول ځوانان. د لایسنس د اخیستلو لپاره شفاف، معیاري او منظم پروسې رامنځته کول. 2. د پولیسو فزیکي حضور زیاتول. په لویو او کوچنیو ښارونو کې د ترافیک پولیسو عملي حضور ته لومړیتوب ورکول. په لویو لارو او شاهراهو کې منظم ګزمې ګشتونه تنظیمول. 3. د ترافیکي نښو او زیربناو پراختیا. د واضحو، معیاري او لیدووړ ترافیکي نښو نصبول. د سړک نښکونه، خبروي تختې او د لارښوونې سیستم پیاوړی کول. 4. د نظارتي تکنالوژۍ کارونه. په لویو لارو او شاهراهو کې د کمرهدارو سیستمونو نصب د تیز رفتاري او تختیو د ثبت لپاره. د کمرهو له لارې اتوماتیک نغدي جریمې د قوانینو ماتونکو لپاره وضع کول. 5. د عامه پوهاوي کمپاینونه. د رسنیو، جوماتونو، مکتبونو او پوهنتونونو له لارې د ترافیکي قانونونو عامه کول. د ملي تلویزیون او محلي رسنیو له لارې د مسؤلیت او احتیاط پیغامونه خپرول. پایله: په جادهو کې د خلکو بېپامۍ، د قوانینو نه مراعات او د موټر چلونې د سالم فرهنګ نشتوالی د لسګونو افغانانو د مرګ لامل ګرځي. که حکومت له همدا اوس څخه جدي او عملي اقدامات ونه کړي، نو هیواد به همداسې د خونړیو ترافیکي پیښو شاهد پاتې شي. د خوندي سړکونو او انساني ژوند د ساتنې لپاره هم حکومت او هم ولس باید هر یو خپل مسؤلیت ادا کړي. راځئ چې د ترافیکي نظم، مسؤلیت پالنې او همکارۍ له لارې د مرګونو جادهوي د ژوند او سلامتۍ په لارو بدلې کړو.